کله چې صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ د دنیا نه رحلت وکړه، دار فنا نه دار بقا ته لاړ. معزز مسلمانانو بیا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافتو، نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بیا هغه ځای کې کېناسته چې کوم ځای صدیق اکبر سے خپې اخود هغې نه یو پوړی راښکته شو. ولې د دیو جنا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په نسبت باندې د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی هغه مقام منو ده چې لوی مرتبه والا. نو د حضور صلی الله علیه وسلم د مقام ادب کول او هغه سره د خلیفہ رسول د مقام ادب کول د حضرت عمر فاروق سے پنځ باندې دا واجب وو. نو دیو جناغه کته کېناست. نو دا د حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ هغه د ادب مثال مختصر میں ذکر کا. همدغه رنګي حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بارک راضی چې مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سرا متصل دا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ د کور دا چچ کم دے د دی یوا پرنالا چې موږ تاسو ورته ناوه وایو هغه لګېدلی وه. یو ورځ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پاکی کپڑے اچولی وی او مسجد طرف ترا روان. چې کله را روانو او مسجد تراتله نو دغه ټیم کې د دې پرنالې سره نږدې را تېرېده اتفاقاً په دغه ورځ باندې د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ کور مبارک کې چې کم دی دوه چرګان حلال شوي ذبح شوي. نو د هغې وینو چې کومې قطرې وې د دې ناوې په ذریعه باندې د عمر فاروق صاحب په کپړو باندې راوغورځېدې. چې راوغورځېدې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ واپس دغه ټیم کې امیر المؤمنین دی 22 لاکھ مربع میل باندې بادشاہی کوي. واپس شو د واپسی په دوران کې وی چې دا ناول لري کوي حکم جاری کا او خپل لاړ کپڑے بدلی کی واپس رااله. نو امیر المؤمنین چې حکم وکړ بس بیا خو ناول لري شو کړ. چې کله مسجد تراله او منځ ادا ک نو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ رااله او فرمایل یا امیر المؤمنین اے د مومنانو بادشاہ زماری د الله په ذات قسم وی تا چې د کمې پرنالې د لرې کولو حکم کړو دغه حضور صلی الله علیه وسلم په خپل لاس مبارک باندې لګولې وه. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے خبر اوریدو سر انتہائی بے قرار و پریشان شو. ډیر زیات خفه شو چې دا مې سوکړل. همدغه سات باندې حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمائی چې د دې سیز کفاره ادا کوم او هغه دا چې ستاره د الله په ذات باندې قسم وي زما په دې اوګو باندې به ته ودرېږې او دا ناوه به واپس په خپل ځای باندې ولګي چې زه بیا ادبۍ کې را نشم. الله اکبر. 22 لاکھ
مربع میل باندې بادشاہی کوي، زناورم حکم منی، د زنګل زمریو شرمخانم حکم منی، دریای نیل ته چې خط اولیږي اغیم حکم منی، که زمکې ته خط اولیږي زمکم حکم منی. داسې بادشاہی را او داسې لویه مرتبه الله پاک ورکړي، لیکن د هغې باوجود حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ یې په خپلو اوږو باندې کینو او شابه دا نه واپس ولګوه. هماغسې حضرت عباس صاحب د حضرت عمر فاروق صاحب په دې اوږو باندې کیناست او ناوې ولګوله. دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه ادب، دا هغه عاجزی وا، دا هغه انکساری وا چې سره د دومره لوی مرتبه نه عباس سے بھی په خپل اوږو باندې کېن. دریم حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ چې د سخا یو لوی غر دی، د هغه ادب وګوره. په صلح حدیبیه کې صلح حدیبیه واقعه د سیرت په بیاناتو کې تفصیلا ذکر شوی ده، خو دومره یاد ساته چې دغه دوران کې حضور صلی الله علیه وسلم په دغه موقع باندې حضرت عثمان غنی صاحب مکی معظمه ته ولېږلو، ولاړ شه قریشو طرف ته د هغوی سره خبر وکړه او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته اجازت ملو شو چې د کعبه مبارک نه که طواف کې نو طواف موکا. خو حضرت عثمان غنی سے طواف اونکا، ولی د دې وجنا چې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ نظر په دې آیات مبارک باندې، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو تاسو موڑان دکیگی دا اللہ و دا رسولنا، یعنی سچے اللہ او رسول وی اغو کئی اڑان دے مزئی. نو دا ټول مؤمنانو ته حکم دے چې دوی به تابعداري د چا کوي؟ د الله او د الله د رسول. خپله من مانی به نه کوي چې څه زړه غواړي بس هغه کوه. که کار ناجایز هم دی خو چې دته ښایسته ښکاري او زړه یې غواړي نو بس کوي به لګیا وي. لکه د کب په اوبو کې سترګې غړي. نو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف اونکا، ولی وی چې ترسو پوری حضور علیہ السلام د کعبه طواف نی کړي نو هغه نه وړاندې زه طواف نشم کولی. دې ته ادب ویلی کی. د ادب د وجې نه هغه طواف چې کم دی هغه پرېښوده. دا کومه خبره چې ما وکړله که نه نو دا یو کتاب دے زاد المعاد دا علامہ ابن قیم پا هغی کی دا ذکر کردی دی. او دا قرنگی تفسیر در المنصور دا امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ پا هغی کی مشتا پا سورة الفتح کی چی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف اونکا چې دا بیا ادبی کې رانشي چې حضور علیہ السلام طواف نه دی کړو زه طواف وکم. دا هغه د صحابه کرامو ادب.
همدغه رنګې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ نه په خپله روایت دی دا فرمایي چې ما اسلام قبول که نو زه څلورم کس وم یعنی ما نه وړاندې درې کسان مسلمان شوي زه ومه څلورم او بیا فرمایي چې زمانی کا د حضور صلی الله علیه وسلم د دوه لونو سره یعنی د حضور علیه السلام دوه لونه په ما باندې واده وي یو حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها وه بیا چې کله هغه وفات شوه نو حضور علیه السلام بیا بله لور ورکړله ام کلثوم رضی الله تعالی عنها کله چې هغه وفات شوه حضور علیه السلام فرمایل که زما درېیمه لور وې نو هغه به مې عثمان له ورکړی نو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ فرمائی پخپلا وی ما چې کله نه د حضور صلی الله علیه وسلم سره د خپل خلاص کله ملو کړی دی که نه او د حضور صلی الله علیه وسلم د لاس مبارک سره زما د خلاص ټچ شوی دی نوی ما چرته په غلطه سره چې کم دی نو دا خپل خیلاس سرته غلط ځای ته نه دی وړم او زما بدن کې چې کم مخصوص آزادي هغې ته ما دا لاس بیا نه دی ټچ کړی دغې ته ادب ویلی کی دې صحابه کرامو ته چې الله پاک دا لوی مقام ورکړی دی نو دا د دې وجه را دغه قول د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې کم دی نو دا په کنز العمال شریف کې دی ښه اهل علم کې ګوري هلته دې بیا وګوري میلو بشي ورته دغه رنګې حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ د هغه ادب وګوره حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې د صلح حدیبیه په موقع باندې حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چې کله هغه صلح لیکل چا کول کاتب څوک حضرت علی سے رائټینګ د چا په لاس کې د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا رائټر و کاتبو لیکل کول نو پاغی کی اولی کلی شو محمد الرسول اللہ نو مشرکین مکہ چې کم دے اعتراضو کا چې دے محمد نا صلی اللہ علیہ وسلم دا رسول اللہ ټکی تلری کئی ولی وای کدا مونږ د الله رسول منل او د رسالت منل نو بیا خو جګړه نه و نو لہذا تاسو بولی کی چې مم محمد ابن عبد الله چې دا صلح د طرف د چانه دا د محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم نو حضرت علی سے خو رسول الله لیکلو کړ نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل علی دا لرے کا حضرت علی سے لرے نکا سے نکا لرے نکا اس دانا دا چی حضرت علی سے سوکڑل دا حضور دا حکم نے انکارو کنا دا حضور دا حکم نے انکار نہ دے کڑے خو لیکن زړه منودنه چې زه به رسول الله د محمد نه څنګه جدا کوم به څنګه جدا کوم یو ځلې ګورم الله غیرتی بادشاہ دی کنه یو ځلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صدیق اکبر تا ګوتما ورکړه دا چې په دې باندې لیکلو کا باغی باندې لیکل کول
جا دغه د پاره وه مهر د پاره نو په هغې باندې لیکلی شي ولیکه پې صرف محمد پې ولیکه صدیق اکبر صاحب چې یوړله که نه چې دا څنګه کېدی شي صرف محمد ولیکم او رسول الله ورسره نه لیکمه نو صدیق اکبر صاحب وویل چې ولیکه پې نو داسې ترتیب سره وښه لاندې محمد بر چې کوم دی رسول و د هغې نه بر الله و محمد رسول الله اګوتمه واپس راوړله چې راوړله صدیق اکبر صاحب حضور علیہ السلام ته ګوتمه پیش کړله الله محبوبه دا ده نبی علیہ السلام چې وکتل نو په هغې باندې ټکي زیات و صدیق اکبر ته فرمایي چې ما خو درته دومره نه ویلي چې دا تا پې څومره لیکلي وی دا الله محبوبه دا رسول الله ټکې ما زړه نه غوښتل چې دی نه جدا شي ویلې ښه زړه دې نه غوښتل خو لیکن دلته لاندې یو بل نوم هم شته که نه وی بل څه دي جي ما خو نور څه نه دي لیکلي وی دلته صدیق اکبر لیکلی شوی وی چې دا حکم ورته ما نه دی کړی ما نه دی لیکلی چې دغه ټیم کې حضرت جبرائیل تشریف راوړه او حضور علیہ السلام ته فرمایي چې صدیق دا نه غوښتل چې رسول الله دا ټکی د دستانه جدا شي نو الله دا نه غواړي چې د صدیق اکبر نوم دستانه جدا شي داسې مقام الله ورکړو دا په ادب باندې وه الله دې مونږ کې ادب را پیدا کړي الله اکبر مونږه د بې ادبۍ چې په کومه کنده کې پراته یو که نه الله دې رحم وکړي ښه مونږ او تاسو دومره حد ته په بې ادبۍ کې ورسېدو چې نه رانه ملا پاتې شو نه رانه پیر پاتې شو نه رانه سید پاتې شو نه میا پاتې شو نه بل پاتې شو نه بل پاتې شو هر چا پسې م خوله وازه کړي لګیا یو او دا داسې ده یو سړی اول وړه بې ادبي بیا بله تر دې پورې چې بیا داسې حد ته ورسي چې د الله رب العزت بې ادبي کوي څنګه چې سړی په عباداتو کې ترقي کوي مقاماتو کې ترقي کوي دا کرنګې په ګناه کې بیا ترقي کوي کنه اول د طالب العلم بیا ادبي بیا ورپسې د عالم بیا د مسجد د امام بیا ورپسې د اولیاء او بزرګانو بیا د تابعینو بیا د صحابو بیا د بیت بډې روي بیا د هغې نه پس چې کم دی نو د حضور بیا د بیت ذاتي طور نه منمو څه د تره زوی مې نه دی او د ماما زوی مې نه دی نور بیا ادبي څنګه اخره کې چې کم دی الہ العالمین ته بډې وي انکار قرآن ته ورسي او ځای کې یو غلی نیولی چې غلی نیولی او ناکس ورته ووي ایزیچو صاحب چې تا خو مخکې چرګان پټول د بلا بچی اوس د ثابت موټر پټ کړی دی وی جي ټیک ده که نه وایي څنګه چې ستاسو ترقي کېږي که نه میرزا او پولیس او بیا چې کوم دی داسې بیا ایسیچو بیا بره وایي داسې زمونږ هم ترقي کېږي که نه اول چرګان پټو بیا سیکلې پټو بیا موټر سیکلې بیا موټرو ته بړو نو څنګه چې ستاسو ترقي کېږي داسې زمونږ هم نو چې څنګه د یو انسان په دین کې ترقي کېږي برزي درجات حاصلې دقه رنګې په ګناه کې هم بیا ترقي کوي نو دې خبرو ته سوچ پکار دی نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چې کم دی سوکړل ویل یا رسول الله زما زړه دا نه غواړي حضور علیہ السلام ورته وفرمیل دا کم ځای کې لیکلی شوی ما ته وی دقه دی حضور علیہ السلام په خپله باندې کټ کړه ولیکن حضرت علی صاحب کټ نه کړه دغه رنګې جنگ خیبر نه چې کله حضور صلی الله علیه وسلم واپس شو صحبا مقام باندې حضور صلی الله علیه وسلم د مازیګر منځ ادا کړ نو د سوجنه حضرت علی صاحب جماعت کې شامل نو سعوذر به او جمع کې نو حاضر شوه جمع نه پس حاضر شو نو حضور صلی الله علیه وسلم مبارک ته پته نه و
خپل سر مبارک د حضرت علی سے په پتون باندې کې خود چې آرام وکړي او ټیم د مازیګر دی. اوس حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه چې کم دی د ماښام دا د مازیګر مونځ په تېرېدو باندې دی، ولیکن آلته د حضور سر مبارک چې کم دی په پتون باندې پروت دی. نو حضرت علی صاحب داسې نه کوي چې حضور را پاسې، ولې وی دا بې ادبي ده. دا څه ده؟ بې ادبي ده. هغه د حضور عظمت چې کم دی پورته وګڼلو چې خوب کې خلل رانشي او د حضور صلی الله علیه وسلم خوب مبارک او د آرام مبارک چې کم دی په دې کې فرق رانشي. نو دی وجې نه حضرت علی صاحب خاموش پاتې شو چې بې ادبي ونشي. نو ګوره دلته ادب وکړه که نه، نتیجه ګوره اوسه. لږ ساعت بعد حضور علیه الصلاة والسلام چې کم دی په خپله بیدار شو چې وی کته نو حضرت علی صاحب ورته فرمایي د الله محبوب ما خو د مازیګر مونځ نو کړی او نور په ډوبېدو باندې دی، ما د پاره دعا وکړه. نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل یا الله که علی المرتضی سا په دې آیت باندې عمل کړی من یطع الرسول فقد اطاع الله، چا چې د رسول الله اطاعت وکړه په تحقیق سره د الله تابعداري وکړله. په دې آیات باندې حضرت علی صاحب عمل کړي او د آداب و خیال ساتلی او زما تابعداري کړې ده او زما تابعداري الله ستا تابعداري ده. یا الله زه درته سوال کوم چې د انور حضرت علی ته راواپس کا. یاره حضور علیه السلام چې دعا وکړه لاسونه په مخ راښکه نور راواپس شوی، علي صاحب ته وایي مونځ وکړه. د ادب مقام دی وکته. نو دوه څیزونه دي رونو ښه، یو ادب دی او یو خدمت دی. مونږ د ادب نه خالی او د خدمت نه خالی. به هر حال حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په چین او په سکون سره په راحت سره په محبت سره مونځ کو د هغې نه پس چې کوم دی بیا نور ښکته شو. دا د ادب مقامو چې حضرت علی صاحب د حضور صلی الله علیه وسلم ادب وکړه. دا واقعه ډیرو کتابونو را نقل کړې ده پوهې په خبره باندې، او جمهور علما وایي چې دا حدیث بالکل صحیح دی او څوک چې نه مني هغوی سره هم زمونږ کار نشته، ځکه هغوی د حضور او د حضرت علی صاحب شان نشي زغملی. دا خو د حضور معجزه شوه که نه، د علی صاحب کرامت شو او د ادب نتیجه شوه. نو چې حضور دعا وکړي الله نه سوال وکړي نو الله به ورته نور نه راواپس کوي. بالکل به واپس کوي، ځکه د الله محبوب دی، الله ته ګران دی، امام الانبیاء دی. نو دا د حضور معجزه شو. معجزه ویم دی ته چې عقل نه مني. نو چې را کوم خلک یې نه مني مونږ وایو بس همدا معجزه ده که نه، ځکه چې ستا عقل یې نه مني. که ستا عقل یې ومني بیا خو معجزه نه پاتې کېږي. که ستا عقل یې ومني بیا کرامت چې کوم دی کرامت نه پاتې کېږي. نو چې دا عقل دی نه مني نو دا معجزه ده او دا کرامت دی. نو دا د خلفای راشدینو د حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی رضوان الله علیہم اجمعین د هغوی د ادب مثالونه مې وي. ان شاء الله ورپسې بیا نور صحابه کرام داسې راځو به لاندې ورپسې ښه تر دې دوره پورې زموږ استادونه لږ وړاندې چې کوم اکابرین او مشران تیر شوي د هغوی د ادب مثالونه به هم وایو. نو ما تا ته به اندازه ولګي چې دغې خلکو ته الله دا دومره لوی مقام ورکړی نو دا په څه باندې؟ دا په ادب باندې و. یا په څه باندې و؟ په ادب باندې و. الله پاک دې موږ تاسو کې ادب را پیدا کړي. هذا و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.